الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. محترم ورونو، دا د دوهم سپاره سر دی. د دې مبارک آیات مناسبت او مطلب نه مخکې د 113 آیات د دې آیات د 113 آیات په رابطه باندې د تفسیر کابلی ترجمه تاسو ته عرض تقدیم اول غواړم. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه النفس. دا ترجمه د تفسیر کابلی د مو خپل هم خوښه شو. هغه داسې ترجمه کوي چې ومن يرغب عن ملة ابراهيم، نو اعراض نکو د دین د ابراهیم علیه السلام نه، الا من سفه نفسه، مگر هغه څوک به اعراض کا من سفه نفسه، څوک چې خپل نفس احمق ګرځولې وي. هر چا چې خپل نفس احمق ګرځولې وي هغه به د ابراهیم خلیل د دین نه اعراض کوي. یعنی کما عقل خلق بیا عقل خلق چې د عقل نه کار نه اخلي هغه د ابراهیم خلیل د دین نه اعراض کوي. نو دا ترجمه د تفسیر کابلی د مخبل هم پخش. سيقول السفهاء من الناس، سيقول السفهاء من الناس. دې مناسبت د مخکینی سره دا دی. يهود او نصارا و داس ګمان کوي چې ابراهیم علی السلام او نور انبیا چې د ابراهیم علی السلام سره دي د يهوديان دي او د نصارا دي، او د دې قبله چې د انبیا او چې بیت المقدس او نبی علی السلام چې کله وو دغه او نبی علیہ السلام چې کله د مکه کې وو نو بیت المقدس ته بدی هغه کوله. دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام، دغه انبیاء علیهم السلام چې کوم ابراهیم خلیل الله وو نو دغه قبله خو بیت المقدس وو. مناسبت یې دا دی چې يهود او نصارا د ګمان کولو چې ابراهیم علیه السلام او انبیاء د تسه د يهوديان او نصرانيان دي، او د دې قبله د انبیاء بیت المقدس. او نبی علی السلام چې کله په مکه کې وو نو دا 14 میاشتې یا 18 میاشتې بیت المقدس ته منځ کو د الله په امر باندې. کله چې دته امر وشلو چې بیرته د کعبه خواته مخ راوړه او کعبه مشرفه ته، نو دلته يهودو عیبونه شروع کړل پر رسالت رسول الله کې. نو دایته یو موقع په لاس باندې ځان لپاره یو موقع پیدا کړل چې دی اسلام کې څه تانه وارد کو، او دوی به داسې ویل چې د محمد رسول الله خپل د تولد ځای ته شوق شوی دی، او قریبه ده چې دای به د خو د بیت المقدس نه کعبه ته وګرځیدو، قریبه ده چې دای به خپل قوم دین ته هم ور وګرځي. نو الله خبر ورکړو هغه څه باندې چې د بیاکلون ویي. نو څو پرې چې نبی علی السلام د دې اذیتونه د تحمل کا، دا یو اخبار و مخکې د دینه چې قبله ګرځي، دغه اخبار چې کوم د یو معجزه و نبی علی السلام ته. سيقول السفهاء، زرد چوبوي دغه ضعیف العقل خلق، د خلقونه ضعیف العقل خلق د بیاکلان چې کوم عقلونه ضعیف دي د بداسي وي. ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها من الناس خلقنا، د خلقونه بدغه کما قل خلق د جهال د يهودو د مشرکین د عربي مشرکین نه بدسوي. ما والله عن قبلتهم التي ما والله سشي ما والله عن قبلتهم التي سشي وړول د مسلمانان عن قبلتهم التي دو قبلنا كانوا عليها چې دی پیغه باندې وو. یعنی دی چې کله د بیت المقدس نه د نبی علی اسلام 14 یو ولس میاشتې بیت المقدس ته منځ کو، د دې لپاره چې کېدې شي د يهودو سره الفت پیدا شي، څه انس پیدا شي او د اسلام قبول کو. نو بیا چې کله نبی علی اسلام د الله په امر سره کعبه ته بیرته کعبه ته وروخته، نو دی خدای پاک ته خبر ورکړ چې د بیاکلون به داسې خبرې وکړي، خو ته به دغه په اجتونو باندې صبر کوي. ما واللهم چشي واړول ان قبلتهم التي قبل كانوا عليها چې په باندې وو.
یعنی د بیت المقدس نه. قل ورته وایه ای محمد رسول الله تاسو په دې کې څه کار دی يهودو؟ بیت المقدس هم د الله دی او کعبه هم د خدای پاک ده، د ټول ځایونه د الله دي. چیرته چې خدای پاک امر کا بس مغلطه هغه مستقیمه لار ده. قل ورته وایه ای محمد رسول الله لله المشرق والمغرب، الله لاره دی مشرق و مغرب، منځ کعبه ته والمغرب او منځ چې تاسو کوم بیت المقدس ته کوي دا ټول په امر د خدای پاک دی. یهدی من یشاء، الله هدایت کوي، دا ټول د الله په امر دی. یعنی که کعبه ته مسلمانان منځ کا، که بیت المقدس ته منځ کا، دا د الله په امر دی. نو مستقیم لار د الله امر دی، چې کومه خواته د خدای پاک امر وشو مغه مستقیم لار ده. یهدی من یشاء، الله هدایت کوي چاته چې خوښ شي، الی صراط مستقیم، مستقیم لار ده. الله ثابتوي، خدای پاک ټینګوي هغه چاته چې خوښ شي، مستقیم لار باندې ټینګوي، په دین باندې ټینګوي، په قبله مستقیمه باندې ټینګوي. وکذالک، یعنی معنی دا ده لکه څنګه چې موږ تاسو ته اکرام درکو په دین د ابراهیم خلیل الله، د ابراهیم خلیل په دین موږ تاسو عزتمند کړي او په قبله د ابراهیم خلیل موږ تاسو عزتمند کړي. جعلناکم امه وسطا، موږ تاسو وګرځوي یو امت، یو عدل امت وګرځوي، یو میانه امت تاسو یې، لتكونوا شهداء علی الناس، هم د خدای پاک یو اکرام دی. د امت پر یو اکرام د دې چې په دین د ابراهیم خلیل باندې دی روان دي، بل اکرام د دې چې په قبله د ابراهیم خلیل ته راوګرځول، او بل دغه د چې تاسو یو متوسط امت یې، تاسو یو عادل میانه امت یې، لتكونوا شهداء علی الناس، دې لپاره چې تاسو شهیدان شئ نور انبیاء ته خلکو باندې شهیدی ورکوي. دا داسې ده چې انبیاء علیهم السلام به د محشر په میدان کې خدای پاک د به حاضر کا، نو دوی ته وایي چې تاسو ازما رسالتونه پیغامونه خلکو ته ورسول، دی وی چې او ما ورسول. نو بیا ورته وی الله سبحانه و تعالی چې آیا د تاسو لپاره شهیدان شته؟ هغه وی چې او د موږ د شهیدان شته. شهیدان هم څوک دي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی. بیا به دغه امت شهیدی ورکړه انبیاء ته. نو چې کله دی هغه به نو وی چې دا خو په وخت کې نو د نور امتو خلق وی دی څنګه په موږ باندې شهیدی ورکړي، دی خو نو دې نه پښتنه وکړه تاسو د څه خبر یې چې تاسو د شهیدی ورکوي. چې موږ الله موږ ته په قران کې دا خبر راکړی وو چې دا خلق پیغمبرانو خپل امانت سوالای دی او د خلکو منلای نه دی. نو بیا به نبی علی اسلام د دې تزکیه وکړه، د امت تزکیه وکړه چې دی بالکل د شهیدی صحیح ده. لتكونوا شهداء، دې لپاره چې تاسو شهیدان د انبیاء لپاره علی الناس په نور امتونو به تاسو شهیدی ورکوي. ويكون الرسول، او شی به رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا به محمد علیه السلام به دا به تاسو باندې شهید وي، تاسو مزکی به وي، تاسو عدالت بخاری چې دا بالکل د عدالت صحیح دی، د شهیدی وړ دي او د پاک خلک. وما جعلنا ويكون الرسول، او شی به محمد رسول الله علیکم تاسو باندې شهیدان، دا تاسو لپاره شاهد وي، تاسو مزکی به وي، تاسو تزکیه به کوي، هغه به تاسو ته شهیدی درکا چې دا بالکل دی شهیدی شي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، او موږ نه دا ګرځولې هغه قبله چې ته په هغه باندې وي، اته چې کومه قبله ته 19 میاشتې یا 18 میاشتې یا 14 میاشتې تا کوم منځ کو بیت المقدس ته د غنم په دې خاطر باندې راوګرځولې. د دې حکمت اوس خدای پاک ښیي چې د بیت المقدس نه ولې د کعبه خواته خدای پاک د مسلمانانو بیرته راوګرځول. نو الله فرمایي وما جعلنا، موږ نه دي ګرځولې القبلة التي، وما جعلنا القبلة التي، نه ده ګرځولې هغه قبله كنت عليه چې په غي باندې وي، الا لنعلم، مگر د دې لپاره چې موږ تمیز کو، د دې لپاره چې موږ په علم ظهور، په علم وقوع سره موږ دا معلومه کو. الله خو غیب کې په عالم وو، چې په علم ظهور کې، په علم ظهور کې هم خدای پاک خلق ته ورخی چې داغه خلق و چې خدای امر و منلو دوونه منلو. الا لنعلم، مگر د دې لپاره چې موږ معلوم کو من یتبع الرسول، چې څوک تابعداري د رسول الله کوي، څوک تابعداري د رسول الله کوي په قبله کې، ممن دغه چانه معلوم کو په علم ظهور سره معلوم کو. الله غیب عالم، ممن دغه چانه ينقلب على عقبيه، چې هغه ګرځي په خپل پوند باندې خپل دین ته ورګرځي یا مخکنی قبله ته ورګرځي، دا ته معلوم کو. وین کانت، او په تحقیق سره، وین کانت لکبیره، او په تحقیق سره د اړول د قبله
بیت المقدس نه کعبه ته لکبیرتن د خامخ درنوا ثقيله وا الا على الذين هدى الله مگر ترانه نو دا په خلکو باندې د اړولې چې خدای په هدایت ورته کړی الله د دې زنه ساتلی دي وما كان الله ليضيع ايمانكم او ندي الله سبحانه وتعالى چې ضایع کا باطل کا ستاسو منځونه الله جل جلاله دا نه ضایع کوي نه باطل کوي دا خو بعض خلکو صدا فکر پیدا شوی یو ترجمه هم ده بعض خلکو صدا فکر پیدا شوی وو زموږ ځنو خلکو بیت المقدس ته منځونه کړی دي او هغه مړ شوی دي منځونه به څنګه شي اوس خو قبله دوه خطر وخته نو الله سبحانه وتعالى د آیات را نازل وما كان الله وندي الله ليضيع ايمانكم چې ضایع کاست تاسو منځونه ته ایمان ووي ځکه فرق مابین کفر او د اسلام کې غل منځ دی ان ليضيع ايمانكم چې ضایع کاست تاسو منځونه ان الله فتاكثر الله تعالی چې دی الله سبحانه وتعالى ان الله بالناس لرؤوف رحيم تاکثر الله تعالی چې د خلق باندې مهربان دی مؤمنانو باندې او رؤوف دی او مهربان دی یو ترجمه یې ده چې ومکان الله ليضيع ايمانكم یعنی نه دی نسخه کړی الله کله بیت المقدس قبله نسخه شو تاسو ایمان نسخه شوی نه دی منسوخ شوی فقط قبله نسخه شوی ده تاسو چې کوم ایمان وو هغه د ایمان ثوابونه شته چې تاسو کوم باور وو چې د بیت المقدس تلمونځ کول دي هغه ایمان تاسو چې کوم باور وو چې د الله د خانه مخته امر شوی دی هغه نه دی نسخه شوی یعنی نه دی نسخه شوی ایمان تاسو طرف د بیت المقدس ته لکه نسخه شو تاسو قبله د بیت المقدس نه صرف قبله هم نسخه شو نور خدیمان هغه کوم دی هغه ثوابونه او هغه کوم پاتې دي داسه ترجمه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کړی دا یعنی ما کان الله ليضيع ايمانكم یعنی نه دی الله سبحانه وتعالى ليبطل ايمانكم چې تاسو ایمان باطل کړئ او استاس ایمان الله نه باطلوي لیکن الله جل جلاله چې دی هغه نسخه کوي استاس شریعتونه دی ایمان استاس دی ایمان شرائع نسخه کوي ایمان استاس نسخه نه دی قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلبك وجهك في السماء پس دغه اوس د نبی علی اسلام د وختنه یادونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم با نو چې کله بیت المقدس ته منځ کولو نو ته هغه ته ډیر کتل دغه اسمان ته ډیر کتل چې د دې مخ قبله بیرته هغه ته وګرځي کعبه ته وګرځي نو الله سبحانه وتعالى د مبارک آیتونه را نازل کړل قد نرى تقلب وجهك في السماء دلته د نبی علی اسلام هغه چې په الله باندې دومره ګرانو دغه قران عظیم شان د دغه الفاظونه د مبارک کلمونو موږ معلومولای شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله باندې څومره ګرانو نبی علیہ السلام د دعا ذکر کوي قد نرى تقلب وجهك في السماء وتحقیق سره قد نرى تقلب موږ لیدل قد نرى تقلب وجهك موږ لیدل تقلب وجهك في السماء ستا او وقتل د مخ چې کله بده ستا پورته کول د سترګو د اسمان خواته چې جبرئیل امین څو اخر نازلېږي چې د قبله د بیت المقدس نه هغه ته کعبه ته وړوي دا موږ لیدل ان موږ د دې حالتونو ناظر وو ستا چې کوم حالت او ستا چې کوم زړه و چې د خطر وګرځي فلن ولینک نظر چې موږ ته وګرځو په منځ کې قبلتن او قبله ته به ور وګرځو ترضاها چې ته یې خوښوي چې هغه قبله د ابراهیم خلیل ده یعنی تا به موږ خوشاله کو ستا چې خوښه ده ستا چې د ابراهیم علی السلام قبله خوښه ده زموږ هم درته خوښه ده د الله رسول نو دلته د نبی علی السلام هغه مقام دلته موږ تاسو ته درخی نو فولي وجهک نو وړو خپل مخ ته فولي وجهک نو وړو خپل مخ ته په منځ کې شطر المسجد الحرام طرف د مسجد الحرام ته وړو بالکل د مسجد الحرام طرف ته مخ وړو وحيث ما كنتم او هر چرته چې تاسو وای که په بر کې وای که په بحر کې وای فولوا وجوهکم تاسو وړو خپل مخونه په منځ کې شطره طرف د مسجد الحرام ته د مسجد الحرام پته مخونه وړو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی څوک چې په مسجد الحرام کې وي دغه قبله چې کومه ده خو د کعبه ده
څوک چې په هغه کې وي مسجد الحرام نه ابلوي دغه مسجد الحرام ده، او څوک چې د مسجد الحرام نه چې د مکې نه بل خواته په نور اطرافو کې دغه حتی هغه یې خودلی ده د مکه د خو خودلی. پر صورت دا یو هغه یو تفسیر یو روایت دی هغه وو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې مانځه کې قبله تدریدل چې د شرط دی، که چېرته یو څوک د قبله ته ونه درېږي نو مونږ یې صحیح نه دی، ځکه چې شرط نه مشروط هم د مانځه ولاړو، مگر په حالت خوف کې ستا د قبله کومه ده؟ په حالت خوف کې ستا قبله هغه د امن خو ده، چاره خو ته ستا د امن خو ده، یا په نپلونو کې چې کله په موټر کې وي یا په یو دابه باندې سور وي ستا د قبله خو کومه خو ده؟ ستا د قبله خو چې کومه د دابې د کوم اړه خو ته مخه شو هغه ستا د قبله خو ده. الله سبحانه و تعالی غیر د خوف نه او غیر د نپلو د حالت نه نو بیا ستا قبله چې ده هغه د کعبه مبارکه ده چې خو هغه طرف ته مسجد الحرام خواته ته ودارېږي. که چېرته چانه قبله ورکه شي نو هغه به فکر کوي، نو دغه قبله په خپل فکر هغه اجتهاد کوم فکر چې وکړو چې قبله به یاره پاس د خپل فکر نه چې قبله به یاره دی خواته وي نو بس دغه قبله په مغه خو باندې بس سید المنجي سید. فولوا وجوهكم شطر فلنولينك قبلة ترضاها فولوا وجهك خپل مخ دې نحو المسجد الحرام شطر المسجد الحرام، شطر یعنی النحو طرف د مسجد الحرام، وحيث ما كنتم هر چرته چوي که په بر کې وای که په بحر کې. فولوا وجوهكم وړوي خپل مخونه شطره طرف د مسجد الحرام ته وروړوي. وان الذين اوتوا الكتاب دا مرکزیت د دنیا دی، دا وسط د دنیا د فکر وکا اوس د علم ثابت کړي چې بالکل د ټول دنیا د ټول کورې د مزکی کورې وسط انداز وي. وان الذين اوتوا الكتاب او په تحقیق سره هغه کسان چې دوی ته کتاب ورکړی شوی دی ليعلمون خامخ دوی پویږي چې انه الحق چې دغه حرام چې دی د حق د من ربهم د خدای د خوان حق دی چې د قبله د ابراهیم خلیل الله ده، لکن دوی پټوي. اهل کتاب په دوی باندې پویږي چې د حرام چې دی د حق دی د خدای د خوان د قبله د ابراهیم خلیل الله ده، لکن دوی پټوي. وما الله بغافل الله غافل نه دی عما تعملون عما يعملون دغه سنه چې دوی کوي. دوی چې کوم قبله پټوي چې دوی په دوی باندې پویږي چې د ابراهیم خلیل الله قبله ده، نو دا چې دوی پټوي الله په دې باندې عالم دی. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. دلته د يهودو اغنیت بیانوي، د يهودو هغه حالت بیانوي چې دوی تابعداري ستاسو قبله نه کوي. دوی خو حتی د ابراهیم خلیل الله قبله چې کوم کتاب کې د هغه پټوي او دا خو پرې د چې دوی تابعداري وکړه، تابعداري نه کوي. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب ولئن کچرتا اتيت الذين تراوړ هغه کسان ته اوتوا الكتاب چې دوی ته کتاب ورکړی شوی بكل آیت هر نه دوی تراوړي، هر علامه دوی تراوړي چې تا نه غوړي د کوم علامه چې تا نه کوم نه غوړي د ټولي علامه نه کې دوی تراوړي. ما تبعوا قبلتك نو هغه بل منځ ونه کوستا قبله ته او نه بستا په دین کې داخل شي. وما انت بتابعين قبلتهم او نه تا منځ کون کې د دوی قبله ته يهوديان او نصرانيان. وما بعضهم بتابعين او نه بعض د دوی منځ کون کې دي قبله بعض قبله د بعض ته، یعنی د يهوديانو د بیت المقدس صخره هغه د قبله ده، او د نصاراو چې کوم دی د مشرق خوا ده، نو د مشرق د بیت المقدس، نو دیم په خپل منځو کې یو د بل د قبله تابعداري نه کوي. ولا ان اتبعت اهواهم کچرته تا تابعداري د دوی د خواهشات وکړه پس دغه نه چې ته موږ منع کړی تا مونږ د دې قبله توکو من بعد ما جاءك من العلم، پس دغه نه چې ته بیان راغلو دا بیان ته ترغلو چې حرام د قبله د ابراهیم علی السلام ده، دغه نو ورسته کچرته تا تابعداري د دې خواهشات وکړه انک دا
خطاب خو وای خو نبی علی اسلام ته خو مطلب ځنی امت دی چې د رسول الله امته که تاسو د يهوديانو او د نصرانیانو د خواهشاتو تابعداري وکړه پس د نه چې تاسو بیان راغلو نو انک اذا لمن الظالمین انک ته چې اذن کدی دا کار وکړو نو په دې وخت کې به لمن الظالمین تبه د ظالمان نه خپل ځان ته zarar پیښ کی اوس په دې مبارک آیتونه کې الذين اتينهم الكتاب په دې مبارک آیتونه کې مؤمنین اهل کتاب بیانوي چې اهل کتاب خو حالت خو تاسو ولید د قبله په اړه کې چې د قبله په اړه کې دوی تابعداري د نبی علی السلام نه کوله او دوی طعن او عیب جوړی کوله زموږ په دین کې د موقع د ځان د پر یو موقع وبلله چې کله قبله د بیت المقدس نه کعبه ته وګرځیدله نو الله اوس ټول اهل کتاب د سندي ځنه اهل کتاب دغه خدای پاک دغه صفات کوي چې عبد الله بن سلام دغه ملګری الذين اتينهم الكتاب هغه کسان چې موږ دوی ته کتاب ورکړای علم د تورات ورکړای چې عبد الله بن سلام او د ملګری دي يعرفونه هغه محمد رسول الله پیژني خپل صفات او خپل نعت سره چې د نبی علی اسلام کوم صفات په موږ صفات سي پیژني کما يعرفون ابناهم لکه څنګه چې دوی خپل زمن پیژني لکه خپل زمن چې د وړ کې په میانس کې پیژني چې د مزوی دی رسول الله امدغه څه پیژني وان فريقا منهم او په تحقیق سره یو ډله منهم د دوینه د اهل کتابونه لا یکتمون الحق دوی خامخا دوی پټوي حق پټوي صفات د نبی علی السلام وهم يعلمون او دوی خپويږي په خپل وهم يعلمون نو دوی په دوه باندې خپويږي په خپل کتاب کې په دوه باندې پوي دي چې د صفات رسول الله خو بیا هم پټوي الحق من ربک حق د خدای د خوان د استاد رب د خوان دی چې ته پیغمبر یې ته نبی یې تر لګل شوی د الله د خوان فلا تکونن من الممترین پس ته نشه د شک کوونکو نه ته د شک کوونکو نه نشه په دې کې هیڅ شک مکوا چې دوی یعنی د دې شک نه نشه چې دوی یعنی نه پوي دی په کوه کې لسی دا کار کوي ولكل وجهه هو موليها ولكل وجهه او د هر اهل دین د پر قبله شته ولكل وجهه د هر اهل دین د پر قبله شته هو موليها چې مدغه الله جل جلاله غته ګرځون کوي ولكل وجهه هو موليها او د هر اهل دین د پر قبله شته هو موليها چې هر یو اوغه ته اړون کای دی خپل مخ ورړوي طبيعت خپل نفس ولكل وجهه هر امت د امتونو لپاره یو قبله شته چې هر یو امت چې دی د مائل دی مو خپل خواته خپل هغه خپل طبيعت څو ته کی نو ګورئ اے مسلمانانو اے مؤمنانو تاسو هغه هي هغه ته چې د کارونه د خیر د کارونه چې کوم کار دی تاسو هغه ته مبادرت وکړئ تاسو هغه ته وکړئ تاسو هغه ته بلا وکړئ ولکل وجهه د هر اهل دین د پاره قبله شته هو موليها واچ د هر یو اهل دین چې خلق چې کوم دي موليها د مخ ګرځون کړي په هوا د خپل نفس د خپل نفس په طبيعت سره دوی هغه ته مخ ګرځیدون کړي دا د عبد الله بن عباس تفسیر دی فاستبقوا الخيرات نو اي مؤمنانو تاسو هغه وکي بیړه وکي تاسو مسارعات وکي چالاکی وکي هغه په طاعت سره تاسو چالاکی وکي په طاعت سره یعنی زمانه په خو کارو سره خدای په طاعت سره تاسو وړاندېواله وکي اے د محمد رسول الله امته د ټولو امتونو نه تاسو د خیر کارو ته بیړه وکړئ اينما تکونو هر چیرته چې تاسو وای ک په بار کې وای ک په بحر کې یا اتبکم الله به تاسو به خدای پاک جمع کوي الله جل جلاله به تاسو ته د کوم خیر کارونم چې کړي کوم خیراتونم چې کړي دي نو الله سبحانه و تعالی دغه به واسطه تاسو درکوي ان الله على كل شيء قدير تاکثر الله تعالی چې دی په هر شی باندې قادر دی ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام او د هر ځای نه چې ته وای اينما تكونوا هر چیرته چې تاسو وای په بار کې وای کوي یا اتبکم الله جميعا الله یا راتګ بکوي الله په تاسو باندې تاسو به جمع کوي الله ټول به تاسو جمع کوي
بیا به تاسو چې کوم سبقت کړی دی د خیراتو کارو ته ښېګڼو ته د ټول نور خلکو نه د نور امتونو چې تاسو وړاندې واړی کړی دی الله به دغه عوضونه تاسو ته درکوي. الله په هر شي باندې قادر دی. د قدرتونو نه یو دا دی چې تاسو جمع کوي نور به هم را جمع کوي. ومن حيث خرجت او د هر ځای نه چې وته ولې وجهک نو وړ خپل مخ دی خپل منځ کې شطر المسجد الحرام طرف د مسجد الحرام ته وانه او د مسجد الحرام چې دی للحق خامخ حق دی من ربک استاد ربنا چې د قبله د ابراهیم خلیل الله ده. وما الله بغافل او نه دی الله سبحانه وتعالى غافل نه دی عما تعملون دغه څه چې تاسو کوي. تاسو چې کوم پټوالای کې د ابراهیم خلیل الله قبله پټوي یا نور شان پټوي الله په دې باندې عالم دی. ومن حيث خرجت او جهر چرته چې ته وې فولي وجهك ومن حيث خرجت يعني خرجت يعني كنت ارجو چتوي ومن حيث خرجت جهر ځای نه چې وته هر ځای چې فولي وجهك نو وړو خپل مخ دې په منځ کې شطر المسجد الحرام طرف د مسجد الحرام ته وحيث ما كنتم او هر چرته چې تاسو وای ته په وچه کې په پرنده کې په ولواړو خپل مخونه وجوهکم خپل مخونه وړوي په منځ کې شطره طرف د مسجد الحرام ته لئلا يكون للناس اذا د پاره چې نشي د خلکو د علیکم حجه د دې لپاره چې د خلکو په تاسو باندې کوم حجت پیدا نشي د يهوديانو څه معنا تحویل د قبله کې د دوی په کتابو کې د لیکلي وو چې حرام چې د قبله د ابراهیم خلیل الله ده. نو چې کله تاسو د ابراهیم خلیل الله قبله المنځ وکړو د دې لپاره کوم حجت پاتې نه وي ځکه تاسو ملت ابراهیمی یې. نو که تاسو داسې فرضاً کوي چې منځ بیت المقدس ته کوي او په دین د ابراهیم خلیل الله باندې روان وای نو دوی بیا تاسو لپاره یو حجت بیا د دلایل دی وی چې وګوره قبله د ابراهیم علیه السلام چیرته ده او دوی په کومه خوا باندې منځ کوي. نو دا د دې لپاره کعبه ته وروړولې چې دوی د لپاره کوم حجت دوی ته بلاس ورنشي. لئلا يكون ول وجوهكم وراء المخنا بالمنځ کې شطره طرف د کعبه ته لئلا يكون اذا پر لئلا يكون للناس چې نشي د خلکو د لپاره حجتون تاسو باندې کوم حجت تحویل د قبله کې پرول د قبله کې دیتا کوم حجت بلاس باندې ورنشي الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې دوی باطل دلایل ویي الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې دوی ظالمان دي منهم د دوی نه فلا تخشوهم دغه نه ما ډارېږي په سر د قبله کې وخښونی زما نه وډار شي په سر د قبله کې ولی اتم نعمتي علیکم او د دې پر چې تمام کوم خپل احسان په تاسو باندې خپل نعمت قبله سره لکه څنګه چې مې تمام کړی وو په دین سره د خپل نعمت مې په تاسو باندې تمام کړو په دین سره نامدارګي ما تمام کړو تاسو باندې قبله سره مې نعمت تمام ولعلکم تهتدون او د دې لپاره چې تاسو لار مونږ کې قبله د ابراهیم خلیل الله ته ځکه مې د بیت المقدس نه کعبه ته تاسو راوړل په دې کعبه کې وحدت د مسلمانانو ښیي مسلمانانو قبله میو ده کتاب هم یو دی او پیغمبر هم یو دی دین هم یو دی تاسو نو په دې کې د مسلمانانو وحدت ښیي چې دوی ته هیڅ د اتفاقی او د تفرقه هغه نشته دي داسې موافقان دي لپاره نشته چې دوی تفرقه وکړي دوی یو بل نه جدا شي ځکه په هر وخت کې په 15 وخت المنځونو کې مسلمانان ټول فکر وکړه د یوې قبله ته منځ کوي. نو دلته د مسلمانانو وحدت خپل وجود ویني چې مسلمانان ټول یو وجود دي. پروژه کې خپل وحدت ویني او په قرآن عظیم شان کې خپل وحدت ویني او په محمد رسول الله کې خپل وحدت ویني په دین کې خپل وحدت ویني نو چې بیا چې مسلمانانو میانځ کې تفرقه پیدا کی نو دینه د خلاف کار دی د الله د خونه به یو غوي یو زجر یو عذاب دی. کما ارسلنا فیکم رسولا یاد کایما لکه څنګه چې ما تاسو ته پیغمبر درولېګو لکه څنګه کما ارسلنا فیکم رسولا تاسو ما یاد کړئ خدای پوښي لکه څنګه چې ما تاسو ته پیغمبر درولېګو کما ارسلنا فیکم رسولا یعنی دا معنی ده الله داسې وی اذکرونی کما ارسلنا الیکم رسولا ما تاسو ما یادوي لکه څنګه چې ما تاسو ته پیغمبر درولېګو
منکم تاسو د نسب نو یتلو علیکم تلاوت کوي تاسو باندې قرأت کوي آیاتنا زموږ آیاتنا د قران تلاوت کوي و یزکیکم او تاسو پاکوي توحید سره زکات سره صدقه سره ګناهونه و يعلمکم الكتاب او تاسو قران درخی والحکمت حلال او حرام درخی و يعلمکم او تاسو درخی احکام او حدود د تیر شویو امتونو خبرونو باندې تاسو پویوي هغه معلوم تکونو تعلمون هغه تاسو درخی چې تاسو په باندې نه پیدای مخکې د قران نه مخکې د محمد رسول الله په دی باندې نه پیدای نو فذكروني تاسو ما یاد کوي په طاعت سره اذکرکم بالجنه زب تاسو یاد کوم په جنت سره یو فذكروني بالطاعه اذکرکم بالجنه تاسو ما یاد کوي په طاعت سره زب تاسو یاد کوم په جنت سره بل فذكروني بالمعذره اذكركم بالمغفره دا تفسیرونه دي تاسو ما یاد کوي په عذر سره ما ته حضور نه وکي دبم یاد کوم په بخنه سره بل تفسیر فذكروني بالتوبه اذكركم بعفو الحوبه تاسو ما یاد کوي په توبه سره زب تاسو یاد کوم په عفو د ګناهونو سره فذكروني بالمناجات اذكركم بالنجات تاسو ما په مناجات سره یاد کوي ما سره راستین کوي زب تاسو ته نجات درکم فذكروني بالاخلاص اذكركم بالخلاص تاسو ما یاد کوي په اخلاص زب تاسو یاد کوم خلاص وکم خلاص دا ټول تفسیرونه دي نو د الله یادونه صرف هغه باندې نه په خپل باندې د چې په منځ الله یادوي د چې په روزه الله یادوي یعنی دا معنا چې د الله چې کوم امر کړی دی د الله د امر ادا کولو ته اقدام کوي د خدای په یادول دي په خله یادول دي په عمل یادول دي کنه په زړه یادول دي دا ټول دي په فکر یادول دي فکر کول د الله په مصنوعات کې نو دا تفسیرونه فذكروني في الرخاء اذكركم في الشده تاسو ما یاد کوي په نرمۍ کې په راحت کې زب تاسو په سختۍ کې یاد کوي وشکروا لي او زما د نعمتونو شکرانه ادا کوي ولا تکفرون او شکر تاسو ما پرېږدئ شکر د الله د نعمتونو ما پرېږدئ کفران د نعمت ما کوي یا ایها الذين امنوا ایها کسان چې ایمان یې راوړی دی استعینوا بالصبر تاسو کومک وغواړئ په ادا د فرایضو کې په ترک د معاصیو کې په دې سره کومک وغواړئ صبر سره استقامت سره یا ایها الذين امنوا استعینوا ای مؤمنانو استعینوا بالصبر تاسو په صبر سره کومک وغواړئ والصلاه او په ډیر منځ سره په ډیر نفلونو سره د شپې او د ورځې نفلونه ډیر کوي څو پرې چې تاسو د ګناهونو تمحیص پاک کړئ شي ان الله مع الصابرین بتاخر الله د صابرانو سره خدای په دې صبرانو سره صبر په درې قسمه دي یو صبر عن المعصيه صبر د ګناه نه د دې په صاحبها مجاهد څوک چې صبر د ګناه نه کوي ځان بندوي دې چختن مجاهد دی بل صبر په طاعت باندې دی فصاحبها عابد څوک چې په طاعت په عبادت باندې په طاعت باندې استقامت اختیاروي د دې ملګری چې دی عابد دی او صبر چې کوم دی د مصیبتونو په مقابل کې نو لکه څنګه چې د ګناهونو په حساب باندې مغفرت د الله نه لازم او واجب دی نو همدارنګه واجب دی تاسو د مصیبتونو مقابل کې تاسو صبر وکړئ د صابرینو اجرونه بخي لا نهایت دي الله به حساب دې اجرونه ورکوي والصلاه بالمنزون سا ان الله مع الصابرين الله معين الله حافظ الله ناصر د صابرینو دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وسدلتا هغه مقاله خبر د منافقینو یادوي منافقینو به د بدر د شهداو یا د احد د شهداو په باره کې او د ټولو مشهدونو کې چې کوم مسلمانان په کوم صحنو کې چې دوی به شهیدان شول نو دوی به داسې ووي نو دوی به داسې وي چې ما تفلان وذهب عنه النعيم والسرور لکه یختم به المخلص دا به داسې وي چې هو دا سړی ولاړو د دنیا نعمتونه ټول ته پاتې شول دا خبره به د دې لپاره کوله چې مخلص مسلمانان په غم کې وچوي نو الله دغه هغه کوي هغه یادونه کوي او مؤمنان ته غوړ کوي تسلیت ورکوي الله سبحانه وتعالى فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل او تاسو ما وایي یعنی دا معنا د مناسبتونه واضح دي ځکه واضح دي کدی چې د قبله په باره کې کوم خبرې کولې
د قبله په باره کې چې کوم خبرې کولې، یعنی هیڅ شایم د دې منافقینو د کفارو د خبرو نه خلاص نه دي. فقط د ځان د پر یو موقع برابروي چې د دین په حق را باندې کومه طعنه او کوم عیب خلکو ته د دې په ګمان سکو خپل عیبونه هغه ته د دین په حساب باندې خلکو ته عیبونه ورخي په خپل ګمان. نور خو د دین کې عیب نشته، په دې کې کمال دی، په دې کې دوام دی، په دې کې اوچتوالی دی. نو په دې باره کې هم د خبرې کولې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، تاسو ما وایي د هغو چا لپاره چې هغه شهید شي د الله په لاره کې، په طاعت د الله کې، د بدر په ورځ په نورو ټولو صحنو کې چې د الله په لاره کې کوم خلک شهادت رسېدلي دي، نو هغو ته اموات ما وایي لکه نور مړي، داسې د نورو مړیو په سترګه ما ورته ګورئ، بل احیاء، بلکې دوی ژوندي دي، دوی ژوندي دي، اهل د جنت دي، په جنت کې دي، دوی ته روزي ورکول کی، ولکن لا تشعرون، لکن تاسو دوی په کرامت نه پیږئ، دوی په حال باندې تاسو نه پیږئ. ولنبلونکم، ورسته د دینه الله سبحانه و تعالی ابتلا د مؤمنانو بیانوي چې دا دار د ابتلا دی، دا دار د امتحان دی. کله به په قبله باندې ازمیل کیږي، کله به په دښمن باندې ازمیل کیږي، په جهاد باندې ازمیل کیږي، کله به دلته اوس نور مزامین نور شانم شته، یعنی دا دار د تکلیف دی، دار د امتحان او د ابتلا دی. اوس هغه ذکر کوي دا دار د ابتلا دی. والله يدعو الى دار السلام، د دار تکلیف یعنی هر انسان فطرت او ضمیر یو आवाज کوي چې کاش کې داس یو، حتی د کافر ضمیر او فطرت خدای د فطرت خلاف کارونه کوي. د کافر فطرت هم داسې आवाज کوي چې کاش کې داس ځای ته تللی وای چې مرګ نه وای، سپینګیرتوب نه وای، مریضي نه وای، او هر شی مهیا وای. نو دا د انسان فطرت دا یو आवाज کوي. الله وی چې دستا فطرت کوم आवाज کوي چې داس یو ځای وغه ځای شته اپ الین کې دی، خو ته کوشش وکړه چې درسې ټینګه کا، درسې راځړېدلې د الین نه دنیا ته د ټینګونی څخه چلته وخیږي. نو ځکه نه والله يدعو الى دار السلام، دار د تکلیف دی. اوس به ویني چې سر کم دار د اختبار او د تکلیفونو دی، او الله تاسو دار السلام ته غوړي، د دار د تکلیف دی. ولنبلونکم، خامخا الله تاسو، الله وی چې موږ تاسو آزمیو بشین من الخوف، په یو اندک شي، په یو اندک ډار آزمیو. د دښمن ډارونو ته مخم تاسو اسلامي دنیا ډیر ډار، ډیر تکلیفونه، ډیر مشکلات ولیدل. الله سبحانه و تعالی په دې مبارک ایتونه کې هغه ته ورخی مسلمانانو ته چې دا ډار اندک دی نسبت قبر ډار ته، نسبت محشر ډار ته. د تکلیفونه اندک تکلیفونه دي، خدای اندک شان موږ تاسو ازمو. ولنبلونکم، خامخا موږ تاسو ازمیو بشین په یوشي سم من الخوف، د ډار. دا مزامین دي، د امتحان مزامین دي. امتحان یو امتحان دی، صرف شکل بدل دی، په نتیجه کې یا صابر راوځي یا شاکر راوځي، او یا خو به صبر راوځي او یا کفران د نعمت کړي. ولنبلونکم، امتحان یو امتحان، فقط مضمونونه بدل، مضمونونه شکلونه بدل. څوک په فقر ازمي، څوک په غنا ازمي، څوک په ډار ازمي، څوک په امن ازمي. داسې فکر وکړه، څوک په نعمت ازمي، څوک په مصیبت ازمي. ولنبلونکم، خامخا به موږ تاسو ازمیو، تاسو نه به امتحان اخلو بشی من الخوف، په یو شي د ډار نه، والجوع، په لوږه، ونقص من الاموال، او په نقص د مالونو، والانفس، او تاسو به زه ازمیم په ذهاب په تللو د نفسونو باندې، تاسو نفسونه، تاسو نږدې خلک، دا به زه تاسو مړ کوم، هغه به مړ کوم، هغه به د بل چا پلاس باندې قتل کیږي، او هغه باندې به امراض راولم، والثمرات، او په کمبود د میوه باندې به تاسو ازمیم. دا ټول مزامین دي. نو بیا الله فرمایي چې وبشر الصابرین، نو کامیاب څوک دی چې په دې کې صبر وکړي، چې صبر یې وکړو، صبر یې د الله په طاعت یې ځان ټینګ کو، د ګناه نه ځان حبس کو، بند کو، او بس په مصیبت باندې صبر وکړو، الله یې یاد کو. وبشر الصابرین، زیر ورکه صابرانو ته، الذين هو صابرون ته اذا اصابتهم مصیبه، کله دې ته کوم مصیبت ورسیږي، قالوا دې دسوي انا لله وانا الیه راجعون. دې صابرانو ته زیر ورکه،
زیری ورکوي چې کله دوی ته کوم مصیبت ورسیږي د کوم چې ذکر شول. قالو نو دوی داسې وي انا لله موږ عبید دی الله یو، موږ د الله ملک یو، و انا الیه راجعون، الله په خپل ملک کې تصرف کوي، هم د خدای پاک ته پس د مرګ نه ورتلونکي. او اولئک دغه د دغه صفاتونو خلق علیهم صلوات په دوی باندې مغفرت من ربهم د خدای د خونه په دنیا کې به الله وبخي، ورحمت او د دوی لپاره رحمت دی چې الله به نجات ورکا د عذاب نه په آخرت کې. و اولئک هم المهتدون او دا خلق دي چې دوی هدایت کړي شوی دي د استرجاع ته د انا لله و انا الیه راجعون ته، ځکه د صحیح کلمې د خلینو وزي الله نه ویروي. پتا مبارک حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د دغه خلکو د پاره چې دوی صبر کوي، صابرینو د پاره بیا د سوي چې انا لله و انا الیه راجعون د دې خلکو د پاره دومره ستر ثوابونه دي چې لکه یو مرکب چې بار کې نو یو خطه یو انډای وي بل خطه بل انډای په سر په میانځ کې چې خلاص یو امر ډک وی نعم العدلان و نعم العلاوه. عمر فاروق رضی الله عنه د صابرینو لپاره ډېر ستر ثوابونه الله دوی ته ورکړل، لکه یو مرکب چې خبر کې په خپل ځړ باندې چې یو انډای یو ورکی یو انډای بل په سر باندې د خلاقي یو سربوري ورکی. هغه څه شي دي دې څه یو انډای څه شي دي نو یو دا شو چې اولئک علیهم صلوات دا د بار یو طرف و رحمه اولئک علیهم صلوات من ربهم دا یو انډای شو، و رحمت دا د بار بل خوشو رحمت و اولئک هم المهتدون دا سربوري شو. اوس الله سبحانه و تعالی دا خبر یادوي چې کله د صفا او د جاهلیت په وخت کې په صفا باندې بم یو هغه یو بوتو مروه باندې نو یی به د جاهلیت په دور کې چې کله به د صفا غونډې ته وختل نو الته به بوتان مسکول، کله به چې د مروه غونډې ته وختل بوت به مسکل. نو بیا چې کله په اسلام راغللو په اسلام کې خصایب مبین صفا مروه کې شته ده، نو دوی ته په فکر پیدا کېدلو دای بده بلله چې موږ د جاهلیت خلکو چې کوم دلته صفا او مروه په نیت منډي وایلې نو د دې د څخه نه ترتل. نو الله سبحانه و تعالی ورته فرمایل چې نه د صفا نه مروه ته ختل، مروه نه صفا ته ختل د خدای پاک امر دی. نو تاسو خو د الله د لپاره د منډي وایي، دوی خو د بوتانو د لپاره منډي وایي، نو تاسو دونه بده موړی تاسو نیت چې الله وی. نو اوس هغه کراهیت د مؤمنانو ذکر کې چې دوی تواب په باندې صفا او د مروه کې د بوتانو د وجنه به دی تواب نه کول. نو الله اکبر ان الصفا والمروه تحقیق سره دغه تواب ما بین صفا مروه کې من شعائر الله د دې هغو شاونه د جمله چې خدای پاک امر پکړ د مناسک د حج نه دی دا الله د دین د نه کنه یو نه خلا. من حج البيت فسهر غسوک حج د بیت الله وکا او ایتمر یو عمره وکا فلا جناح علیه فدمن کوم ګناشته یطوف بهما چې دا طواف وکا سعی وکا ما بین صفا او مروه کې توشي وګرځشته هیڅ فرق نه کا. هغه د بت لپاره تویدل تاسو د الله لپاره توشي، د خدای حکم دی چې د ما لپاره توشي. ومن تطوع خیرا او چې اضافه ولای وکړه په طواف کې فإن الله شاکر علیم. الله سبحانه و تعالی چې دی شاکر علیم، الله جل جلاله قبلوي او پوی ذات تاسو په نیتونو باندې تاسو د کم شیم قدردانی کوي او اجر ډیر زیات کوي. یعنی دا معنی ده چې تواب پر وخت کې او تواب په خکی ک فرزن د څوک وکړي چې پر وخت کې د تخکاره شي چې تواب وکړي کول شي چې تواب وکړي کول شي ته وکړه. یا د مثال په تور عمره یې کړو که تواب یو کو صاحب مبند صفا مروه کې وکړه نو څوک چې اضافه نوري عمره کوي نو د لپاره ډیره ښه ده. یا خو مسجد الحرام کې پروت دی کنه هغه هر وخت چې ورته ښکارا شي تواب کو وګرځشته دا وګرځسته چې پورا کو پاکه د بیا ورسته فاست تل منځون نو ورسته بیا تواب کې بیا یې وکړه. ان الذين يكتمون ما انزلنا فتاقي سره کسان چې دوی پټوي هغه څه چې موږ را نازل کړی دي من البينات چې موږ کوم د بیناتونه د امر او د نهی نه او دغه علامونه چې کوم په تورات کې دي والهدى او صفات محمد رسول الله دا پټوي من بعد ما بینناه للناس پس دغه نه چې موږ د خلکو د پر بیان کړی دي بنی اسرائیل د لپاره په کتاب په تورات کې مرته بیان کړی دغه
چې پاس دغه چې موږ دیته په کتابو کې نهي امر او نهي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دام د بنی اسرائیل ته بیان کړي، دوی چې پټوي په تورات کې د خدای د حقیقتونه پټوي. اولایک یلعنهم الله، دا خلک دي چې الله دوی عذابوي په قبر کې. الله په دې باندې لعنت وایي، د خدای د رحمت نه رټل شوی دي. ویلعنهم اللاعنون، او لعنت وایي په دې باندې لاعنون. ټول خلق غیر د جن او د انس نه ټول خلق په دې باندې لعنت وي. چې کله د دوی اوازونه په قبرونو کې واروي، غیر د انس او د جن ټول خلق لعنت کوي. الا الذين تابوا، مگر هغه کسان چې توبه یې د يهودیت نه توبه یې واصلحوا، او دوی د الله په توحید باندې عقیده لري او ځانونه جوړ کړي، وبینوا، او دوی د نبی علی السلام صفات بیان کړي. اولئک توب علی، دا خلق دي چې زه هم رجوع رحمت کوم په دوی باندې، زه ترېم د دې ګناهونو. وانا التواب الرحیم، او زه په تاسو چې زه توبه قبلون کوي یم، څوک چې توبه وباسي، رحیم مهربان یم څوک چې توبه باندې مرشي. ان الذين كفروا، فتحقیق سره کسان چې کوم کافرون شوی دي، هم کفارون، د حال کې چې دوی کافرون دي په الله رسول باندې، اولئک علیهم لعنت الله، دا خلک دي چې دوی باندې خدای لعنت کوي. والملائکه، د ملائکه لعنت کوي، والناس اجمعین، او د ټول مؤمنانو لعنت په دوی باندې. خالدین فیها، دی بدمشت بار په لعنت کی وی، لا یخففو، دین بنسب کیږي، انهم د دین عذاب بنسب کیږي، نه په پورته کی، نه په پسپ کی، ولا العذاب ولا یخفف عنهم العذاب، نه بس پکې د دین عذاب، ولا یخفف عنهم العذاب، نه بس پکې د دین عذاب، ولا هم ينظرون، او نه بدی ته مهلت ورکول کی، چې دې ته مهلت ورکړي. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، چې کله دوی د توحید نه انکار وکړو، نو الله ورته فرمایل چې راشه د توحید لاره غوره کړئ، راشه تاسو د توحید دروخه. وس الله سبحانه و تعالی خپل ځان د خپل توحید بیانوي. کله چې دوی د الله د وحدانیت نه انکار وکړو، نو الله جل جلاله خپل توحید ورته بیان کړو. نو داسې ورته وکړو، و الهکم اله واحد، تاسو معبود برحق، تاسو د عبادت وړ ذات اله واحد، یو معبود دی چې هغه شریک نه لري، هغه ولد نه لري. لا اله الا هو، نشته ور د عبادت مگر هم دی چې الله دی. الرحمن، عام رحمت دی. الرحیم، خاص رحمت دی. اوس علامه د توحید ورخی. الله ورته وی چې زه یو یوازې زه د عبادت وړ یم. اوس به نه خمې د توحید دروخم چې زه ځکه یو یم. ان فی خلق السماوات والارض، په تاثیر پیدایښت د اسمانو د مځکې کې، د دې په پیدایښت کې او څه چې په دې کې پیدا شوی، واختلاف الليل والنهار، او په اختلاف د شپو او د ورځو کې، والفلک التي، چې ورځ اوړي کله ورځ ډېر شي، کله شپه ډېر شي، کله شپه کم شي، کله ورځ ډېر شي. والفلک التي، او هغه کښتۍ تجري په البحر، چې تجري چې روانيږي په البحر، بحر کې روانيږي. په بحر کې کومه کښتۍ روانه ده، د الله په ورکړې شوی الله سبحانه، د خدای په ورکړې شوی سترګو باندې جوړه شوی ده. بما ينفع الناس، دا چې روانه ده د ټولو هغو شانو سره چې خلکو ته ګټه رسوي په خپل معیشت کې، په خپل ژوند کې. وما انزل الله، او هغه څه چې الله را نازل کړي، من السماء د وریځ نه، من ماء اوبا، فاحیا به الارض، چې به ژوندۍ کې په دوبو سم ځکه، بعد موتها، پس د مرګ د ځکه نه، پس د وچول د ځکه نه. وبث فيها، او پیدا کړي په دې کې خور کړي، من کل دابه، د ټول حرکت کوونکو شاوخوا. وتصريف الرياح، او په وختلو د بادونو کې، د باد چې بل خطر، والسحاب المسخر، او په هغه وریځ چې کومه تابع ده، بین السماء، په میانځ د اسمان او د مځکې کې چې کومه وریځ تابع د اسمان د مځکې، لا آیات، په دې کې علامات دي په وحدانیت رب باندې. نو بین السماء والارض، په میانځ د اسمان او د مځکې کې، لا آیات، په دې کې نښې دي د الله د رب په وحدانیت باندې نښې دي. د قوم یعقلون، د قوم د پاره چې هغه عقل په کار باندې اچوي.
تاسو فکر وکئ غټه وریځ د سر پر ولاړه وي په دې کې بحر دی نه پورته شي او نه کارتر ورلويږي د بار په منظمه طریقه په ترتیب ثبت باندې ورول کیږي باران چې بام د میونه شو تمه غلکو نو تاسو فکر وکئ دا ټول دغه شیان چې په هر شي کې تاسو فکر وکئ په اسمان او په ځمکه کې په وریځ کې په نباتاتو په ګلانو په میوه کې نو دا ټول د خبره ته د پلاس درکوي چې د کورونه دی وی خونه روان دي یوه خونه روان دي چې هغه خوای الله دی نو دا یو چختن لري په د ډېر ستر علم د کائناتو هر ذره ته وګورئ هر ذره تاسو ته یو چیغه کا هغه داسې چیغه کا چې زه یو چختن لرم خو ډېر پوی دی او ډېر زورور دی که ګل ته وګورئ ګل د خبره ته تکا د حال په ژبه درته غږی چې ډېر ګل لایم ګل وی او ډېر ښه خوشبوئی ورکوم او زه په یو علم را پیدا شوم زه په یو قدرت را پیدا شوم چې دا قدرت بیا د چا سنشته چې د خاور نه ته ګل پیدا کړ دا قدرت بیا د علم بیا د چا سنشته چې په داسې ترتیب سره د ګل داسې جوړ کړ داسې نور میوه او هر څه چې تاسو وګورئ نو هر شی لمر ته چې وګورئ आवाज کوي سپوږمۍ ته او ستوریو ته ټول شان आवाज کوي چې زموږ چختن یو دی او ډېر زورور دی او ډېر د کمالاتو چختن دی لقومیا د دغه قوم د لپاره دی چې دوی باور کوي چې د الله د خوانه دی او دوی عقل په کار باندې چي اوس دلته محبت د کفارو یادوي په درتون کایتونه کې ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله خدای پاک د انسان د لپاره چې کوم نعمتونه ورکړي دي چې د مینې کومه غریزه ده دا باید په څه شي کې سر شي د مینه دا مینه او د محبت دا باید په څه شي لپاره باید غشي د مینه د څه لپاره ده نو دا نعمت هم بعض خلکو ضایع کړي صلی الله سبحانه و تعالی نو د دې نعمت د ضایع کولو چې چا ضایع کړي چې کفار دي دغه هغه بیانوي دغه بیان کړ حب د کفارو بیانوي چې دوی په دنیا کې د خپل معبودینو سره چې د دې وړ نه دي چې دغه سره د محبت مینه وشي او دوی دا بیانوي چې دوی به بعضی د دوی د باز نور نه بیزار په آخرت کې د کفارو محبت بیانوي په دنیا کې د خپل معبودینو سره د خپل بوتانو سره محبت بیانوي او په آخرت کې د دې هغه بیزاری او د بندم بیانوي نو الله فرمایي ومن الناس بعض د خلکو نه د سګري چې د کفار دي من د سګري یتخذو چې دوی عبادت کوي من دون الله بدون د الله نه اندادن د بوتانو عبادت کوي يحبونهم دوی محبت ساتي د بوتانو سره که حب الله داسې محبت ساتي لکه مخلص مؤمنین چې د الله سره محبت ساتي دوی د خپل باطل معبودانو سره محبت ساتي والذین آمنوا اشد حبا لله و د مؤمنانو محبت د الله سره بیا ډیر ادوام دی بیا ډیر شدید دی د محبت د کفارو چې د بوتانو سره لري د مؤمنانو محبت ډیر شدید دی والذین آمنوا او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی اشد حبا لله هغه ډیر شدید دی ډیر ادوام دی د کفارو نه چې کوم مسلمانان د الله سره کوم محبت لري دا ځنه داسې وایي چې دا آیت شوی دی د مبارک آیت نازل شو د منافقینو په باره کې د هغو منافقینو په باره کې چې دوی اتخذوا الدراهم والدنانير کنزا وکهفا دا هغه خلک دي چې دوی خپل دراهم او دنانير د نیولي وو خزانه کولې نو دغه سره محبت لرلو دغه برکت نازل شوی دی او ځنه داسې وی چې دا د کفارو د رئیسانو په برکت نازل شوی دی چې دوی رئیسانو نیولي وو دوی رئیسانو نور خدایان نیولي وو بدون د الله نه خو په هر صورت هر هغه خلک چې بدون د الله نه نور څه کې په هغه باندې نیولي دي په خدایي سره نیولي دي یا دغه څه کوم محبت ساتي د هر هغه چا په برکت نازل شوی دی او دوی دغه سره محبت ساتي د مینه محبت اساس زایت لري دي اساس چټیت لري دي د محبت ورنه دي چې د مینه دی ورسره وشي خو بیا مؤمنان چې کوم محبت لري نوغه دغه کوم نعمت چې خدای ورکړي په ډیره ښه طریقه یې سره کړی خو د دین محبت ادوام دی هغه ډیر دایمي دی او هغه ډیر ښه دی نو د مؤمنانو محبت ورکړي چې هغه ډیر شدید دی
د الله سره د محبت ډیر شدید دی. د دې موږ په انقلابو کې وینو کوم خلک چې الله د دین خپل ځان نه پیدا کوي قربانوي، نو هغه خلک یا د قران عظیم شان د پر کوم حافظان پیدا کیږي د دې قران سره کوم محبت دی یا خو د رسول الله سره کوم محبت دی، نو هغه محبت چې بیا د دې د محبتو سره د مینو سره وسنجوي، نو دا فرق د کمزګه او اسمان. د مؤمنانو محبت ډیر شدید دی چې بیا په دې کې نشته. دې ادوام نه ولو ير الذين ظلموا او کچرته ولو ير الذين ظلموا والذين امنوا اشد حبا لله، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی د مؤمنانو محبت چې دی اشد ادوام دی ډیر شدید دی. والذین آمنوا هغه کسان اشد حبا لله ډیر مؤمنان چې ډیر شدید دي د محبت په لحاظ د الله سره. د الله سره د مؤمنانو محبت ډیر شدید دی. څه محبت دی دیکھو دوام نه کوي د محبت. ولو ير الذين ظلموا او کچرته ته پوي شي په کسانو باندې کته ووینه هغه ظالمان چې د الله سره شریک نه ولای اذ يرون العذاب په وخت کې چې دوی عذاب وویني ان القوه لله جميعا. ولو ير الذين ظلموا کچرته د ظالمان ووینه اذ يرون العذاب په وخت چې دوی عذاب وویني ان القوه تفسر د قوت چې دی قدرت چې دی لله جميعا ټول الله لري دی وان الله شدید العذاب او په تحقیق الله تعالی چې دی سخت عذاب ورکون کوي په دنیا او په آخرت کې. جواب دلاو دلته محذوف دی. چلته داسې وي چې ولو ير الذين ظلموا کته د ظالمان وویني اذ يرون العذاب چې کله دوی عذاب وویني، نو بیا به ته جواب یې محذوف ته جواب یې دی، نو دوی به وویني هغه ډار به وویني، هغه ویره به وویني چې دغه توصیف نشي کېدلای. دا ستر ډار به وویني چې بیا دا ستر ډار نه وي، دا ستر ډار به وویني. صدق الله العظیم.